یو باچا ډېر مالداره سړی و، یوه لور یې وه، صرف یوه لور، ډېر مالداره. دا خپله لورو ته ډېره زیاته ګرانه وه. د دې لور سره به یې مینه کوله او دې لور ته به یې ویلې لورې ستا سره به جینکۍ در سره یې همیشه دپاره، ستا چې کومې سندرغاړې خوښې وي هغه سندرې به درته وایي، ستا چې کومې لوبې خوښې وي هغه لوبې به درته وایي. خو لورې زما د زړه ارمان دا دی چې داسې وخت په تا چېرته رانه شي چې ته چېرته خفه شي. دا لورې یوه شپه ده د شپو نه د دې بادشاه د کور خواته یو عابد دی، یو پرهیزګاره، یو نیک عمله سړی دی. دا آیات لولي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. د ایمان خاوندانو ځانم بچ کا، خپل اهل دې بچ کا. داسې یو اور را روان دی چې د هغې خشاک به انسانان وي او ګټې به یې خشاک وي. او الله رسته نشنا خبره کوي: علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سخت ملائکې، سخت زړې ملائکې، بد اخلاقه ملائکې، داسې ملائکې دي چې هغه د هغو د چا په زړه باندې رحم نه راځي او چې رب ورته څه خبره کړي حقه خبره سرته رسوي. دې جینۍ چې د آیات واورېدو خپلو همزولو جینکو ته وایي: لږ چپ شئ، دا عابد څه وایي؟ هغه یې منع نه شولې. هغه عابد بیا د آیات وایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. د آیات خو ما ورته هم ډېر وایو. ته کله لږ سوچ وکړه، ستا په کور کې چې ستا زوی د سهار مونځ نه کوي، دې آیات ته دې چېرته سوچ کړی مسلمانه؟ ستا قرآن ستا رب تا ته داسې وایي، ستا دا بچی چې د سهار مونځ ونه کړي ستا رب داسې ویلي دي، دا به ګورې جهنم ته ځي. زما او ستا پیغمبر داسې ویلي دي چې په منافقانو باندې د سهار مونځ ګران وي. چې ته د سهار جمعې له نه ځې، لږ سوچ وکړه. منافق سړی خو د جهنم سخت عذاب ته الله رسوي. تا خبره دا نه ده اورېدلې؟ ستا ښځه چې د قرآن او سنت خلاف ګرځي، تا دې آیات ته چېرته نه دي کتلي؟ ستا ملګري چې د قرآن او سنت خلاف ګرځي، کله دې ځان ته سوچ کړی چې څومره په قرآن عمل کوي؟ دا جینۍ خپلې جامې وشلولې داسې. د باچا لور وه، باچا ته خلک ورغلل، لور خو دې داسې کار وکړو، پته نه لګي، ډېره خفه شوه. هغه باچا یې خواله راغی، غېږ یې ولې خپلې لور له ورکړه: لورې څه شي خفه کړی؟ خبره راته وکړه. هغه ورته وایي: بابا یو خبرې تپوس کومه، رب دارون فیها نارون. د رب داسې کور شته چې اور پکې دی او داسې اور پکې دی چې په هغې کې انسانان او خشاک او ګټې سوځي پکې. پلار یې ورته مسلمان خو ویل او دا خبره رښتیا. ښه بابا، د رب داسې کور شته چې هغه کې انسانان او ګټې سوځي. تا ما ته د اوسه پورې بابا، د اوسه پورې خو تا ما ته دا خبره نه ده کړې. تا ما ته ولې نه ویل بابا؟ ناشنا جینۍ وه، قسم یې وخوړ، ویل زما بابا، زما دی په خپل رب باندې قسمي، د نن نه وروسته به نه سم خوراک وکړمه، نه به په نرمه بستره باندې څملمه، چې څو پورې ما ته دا پته نه لګي چې زه به دغه اور ته ځم او که نه زه به د جنت نعمتونو ته ځم. زما پلار قرآن چې کله لولي، الله په قرآن کې دا ټکې چې ویلې دې خبرې ته سوچ وکړه. الله په قرآن کې وایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. الله وایي داسې قرآن دی چې ستا کم یو مرض دا قرآن